د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو په ضد د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو د تشدد نه ډک احتجاجونو کې د خیبر پختونخوا حکومتي او شخصي ودانۍ ګاډي او نور ځایونه سوځولي دي. احتجاج کوونکو په خیبر پختونخوا کې د 14 حکومتي ودانیو ترڅنګ 15 پورې ځایونه سوځولي او خلکو ته مالی زیان اړولی دی. 1400 دلته مال غونډ ولاړو اریو چوپالو کې زما 120 دانې وي. منګه چې دلته دارو کورونه نه وایي یلا تاسو ځای کې ور نښتی دی د احتجاج والا ور لګولی دی. دلته چې ورسېدو خلکو چې دی لاسونه نه غېږ کې نیولی و احتجاج والا ایسته چې دی موږ نه ویوړلو. منګه چې دی بیا نه وزګار نه شو ایسته ځای مې ټول موږ نه وسوځېدو وروره په ډګه بیابان کې کېناستېدو. دې کې چې دی دغه لږ دانې پکې بد شوي دي دغه لږ دانې بد شوي دي د دې خوشحاله که دا وګوري دغه لږ دانې پکې بد شوي دي نورې ټولې چې دی سوځېدلې دي څه پکې خلکو غېږونې کې وړي دي. د حکومتي شمیرو تر مخه احتجاج کوونکو د نهي او چهارشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په 140 ځایونو کې سړکونه بند کړي وو. 12 حکومتي ګاډو په شمول یې 18 ګاډي سوځولي دي. احتجاج کوونکو تر ټولو لوی زیان ریډیو پاکستان پیښور ودانۍ ته اړولی او د سرای د نادرا دفتر د خیبر پختونخوا د ټاکنو کمیشن دفتر پولیس پوسټې او عام ولس دکانونه سوځولي او سامان یې ترې وړی دی. ډاکومنټډ ریکارډ دی مطلب پرسنل فایلز یا کم کمپیوټر دي دفتر چې کم دي ټول سوي دي مور دین 90% دفتر ټول سوي دي تقریبا. خو چې کومه تاسو ارکایو خبره وکړه اډیو ارکایو خبره وکړه اډیو چې کومه زموږ لایبرری ده زموږ چې کومه بهترین اساسات د ریډیو پاکستان په خبر هغه په مختلف فارمیټس کې ډرامې ډاکومنټریز فیچر او دا شیزونه پراته دي هغه خوش قسمتي نه محفوظ دي او زموږ چې کوم مین بیک بون دي سټوډیوز هغه هم د الله تعالی په فضل او کرم سره ځکه محفوظ دي چې هغه بیسمنټ کې دي. د خیبر پختونخوا پولیس چارواکو د بیلابیلو ځایونو نه 600 احتجاج کوونکي نیولي او هغوی پر ضد مقدمې درج کړي دي. زمونږ هم دغه اړې کړي زمونږ هم دغه تحریض خو همدغه موږ نه چې دی خلکو ویوړلو او زمونږ ځای وسوځولو او تش په میدان ناست یو. پرون نه چې دی موږ نه پکې روټۍ خوړلی دی نه هم چای څښلی دی په دې غم او کور کې ښځو هم ژړا دی ماشومانو هم ژړا دی. آخر موږ څه ګناه کړی دی. احتجاج پکار دی چې اسلام آباد کې شوی وی که دلته پولیس به حاله کوي هغه هم غریبانان تا خدمت ته ولاړ دي. موږ چې دی که دلته موږ ولاړ یو د خلکو ته خیرات شي صدقې شي قربانۍ شي هغې لپاره مال موږ دلته ودرولی عوامو خدمت لپاره. حکومتي شمیرې ښایي په روان احتجاجونو کې 7 کسان مړه شوي او 300 نه زیات کسان ژوبل شوي چې پکې 58 پولیس چارواکي هم شامل دي. فرید شینواری وایس اف امریکا ډیوا پیښور.